د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو تر نیول کېدو وروسته به د امریکا سترې نفتي کمپنۍ وینزویلا ته ولاړې شي او د دې هیواد د تیلو ویجاړ شوي تاسیسات به ورغوي. ټرمپ زیاته کړې چې واشنګټن به د خوندي واک لیږد ترسره کېدو پورې وینزویلا د امریکا تر مدیریت لاندې وساتي. بلخوا د نیویارک ښاروال زهران ممداني او د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ دا اقدام غندلی او چین دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. د امریکې متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکې له لوري د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیول کېدو په اړه وایي امریکا د تیلو سترې کمپنۍ به وینزویلا ته ورشي او میلیارډونو ډالر به د دغه هیواد د تیلو ویجاړ شوو تاسیساتو رغولو باندې ولګوي. دغه راز د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنګټن پلان لري د وینزویلا د ادارې لپاره یو کاري ټیم ولیږي او دا هیواد به تر هغه وخته د امریکا تر مدیریت لاندې وي څو د واک خوندي لیږد ترسره شي. Would run Venezuela. Well, it's largely going to be هغه کسان چې دا مهال زما تر شا ولاړ دي همدا به وینزویلا اداره کړي. موږ به دا هیواد بیرته ژوندی کړو. وینزویلا یو مړ هیواد دی. موږ به دا هیواد تر هغه وخته اداره کړو څو وکولی شو د واک یو خوندي او منطقي لیک ډاډه کړو. But I want to be clear about one thing. Nicholas ټرمپ ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبو او د دفاع وزیر بیت هګسټ به د دغه ټیم برخه وي. هغه ټیم چې د ده په وینا به د وینزویلا له خلکو سره په ګډه کار کوي تر څو د نامعلومې مودې لپاره د دې هیواد چارې پر مخ یوسي. ټرمپ دغه راز د یو خبریال دې پوښتنې په ځواب کې چې دا عملیات به له چین، روسیې او ایران سره د امریکا پر اړیکو اغیزې وکړي. well, in terms of China and Russia. د هغو هیوادونو له نظره چې تیل غواړي موږ د تیلو په کاروبار کې یو. موږ هغوی ته تیل پلورو، موږ به تیل وپلورو. چین او وینزویلا د انرژۍ په برخه کې نږدې همکاري لري او چین په تیرو 2 لسیزو کې د وینزویلا د تیلو له سترو واردونکو څخه پاتې شوی دی. په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارک روبو او د دفاع وزیر د دې عملیاتو تر سره کېدو وروسته خبرداری ورکړ چې د نړۍ نور لوبغاړي او اشخاص باید د ډونالډ ټرمپ خبرداری جدي ونیسي. Adversaries remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. مادورو ته فرصت ورکړ شوی و لکه څنګه چې د ایران مشرانو ته هم ورکړ شوی و. هغه په خپلو کړنو سره ټوکې وکړې او اوس یې پایله ولیده. But I want to be clear about one thing. نیکولاس مادورو ته څو ځلې فرصت ورکړ شوی و خو نوموړي د امریکې خبرداریو ته پام ونه کړ. I was briefed by my خو له دې ټولو سربیره د امریکې د نیویارک ښاروال زهران ممداني د دغه هیواد د پوځ له لوري د نیکولاس مادورو د نیولو اقدام په کلکه ټکو غندلی او د نړیوالو قوانینو او د امریکې د فدرال قوانین ښکاره سرغړونه بللې ده. and spoke with him directly to register my opposition. دا اقدام د نیکولاس مادورو د حکومت د بدلون یوه ښکاره هڅه ده او دا پریکړه به په مستقیم ډول د نیویارک په خلکو او په ځانګړې توګه په هغو وینزویلیانو چې د مهال په نیویارک کې مېږدي اغیزه وکړي. Como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. په همدې حال کې د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ د وینزویلا د وروستیو بدلونونو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې د نړیوالو اصولو سرغړونه کولی شي خطرناکه ساري رامنځته کړي. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso. نن وینزویلا ده سبا کېدی شي هر بل هیواد وي. له دې سره سم د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکې لخوا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې نیول په کلکو ټکو غندلي او ویلي چې دا اقدام د واشنګټن د زور ویلو څرګندونه ده او د ټولو نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل کیږي. دغه وزارت زیاته کړې چې دا ډول اقدام د وینزویلا د ملي حاکمیت نقض دی او کولی شي په لاتین امریکا کې د امنیت او سولې لپاره جدي ګواښ رامنځته کړي.